هغه کوم دلایل دي چې په وسیله یې پیریان زموږ بدن ته دننه کیږي او د دې سبب چې شدي شیخ الاسلام ابن تیمیه 3 دلایل وړاندې کړي دي. پیریان چې زموږ په ډول یو مخلوق دی چې دوی دا ازادي لري تر څو انتخاب وکړي، نو دوی کولی سي ګناه هم وکړي او هم کولی سي بې انصافي وکړي. د مثال په ډول لکه انسانان چې یو د بل سره کوي خو هیڅ دلیل نه لري. لومړی سبب یې دا دی چې پیریانان په انسانانو تیری کوي او دوی زموږ او ستاسو د مخانو په ډول نه معلومیږي. الله تعالی د جن په صورت کې فرمایي چې تاسو نسئ کولی پیریانان ووینئ. او دوهم سبب یې مینه ده، هغه دا چې کیدای سي پیریان ستاسو سره لږه اندازه یا ډیره مینه ولري، یعنی شهواني مینه. مثلا که چیرې تاسو بسترې ته ولاړ سئ او هیڅ کوم څه وانه غوندئ او دورې دورې قدم وهئ، آیا تاسو کله فکر کړی دی چې تاسو څوک وینئ؟ هو، پیریانان تاسو وینئ. زموږ پیغمبر موږ ته فرمایلي دي چې څه وکړو. کله چې تاسو کالي کاږئ نو بسم الله ووایاست. که چیرې ته بسم الله ووایې نو ستا او د پیري ترمنځ یو پرده جوړیږي او بعضې له موږ څخه چې کله له بسترې څخه سهار راووځي نو دوی لومړی قهوه څښي. زه دا نه کوم او تاسو هر کله همدا فکر کوئ چې پیریانان موږ او تاسو ته ګوري او هغه بدن ته ننوځي ځکه هغه ستاسو سره مینه لري. داسې ډېر ځلې دوی بدنونو ته ننوځي، خصوصا ښځو ته، ځکه دوی په حقیقي ډول له ښځو سره مینه لري لکه څنګه چې موږ او تاسو لرو. نو ښځې باید ډېر محتاط واوسئ کله چې بسترې ته ځي یا کالي اغوندي او یا داسې نور. 3 نمبر شیخ الاسلام دا ذکر کړي دي کله تاسو پیریانو ته په غیر قصدي ډول سره کوم تاوان ورسوئ، د مثال په ډول په ځمکه باندې د سرو اوبو تویول، په دې سره پیریانو ته تاوان ورسیږي. اوس دلته بدل راځي او دوی تاسو ته هم تاوان رسوي. اوس دلته یو شی شته چې تاسو له دې څخه ژغورلی سئ، هغه د بسم الله ویل دي. شی چې تاسو کوئ نو بسم الله وایاست، دا تاسو له دوی څخه ژغوري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پیریان هر وخت کولی سي چې زموږ بدن ته دننه سي؟ په هر وخت کې نه، جواب نه دی. دلته 4 حالته شتون لري چې په وخت کې انسان ته پیریان دننه کیږي او حاکمیت ورباندې پیدا کوي. لومړی یې بې انتها غوسه ده. کله چې تاسو ډېر خواشیني سئ نو په دغه وخت کې پیریان تاسو ته دننه کیږي او تر اغېز لاندې مو راولي. زموږ پیغمبر موږ ته څه فرمایلي دي کله چې موږ خفا او غوسه سو؟ هغه وایي په دې حالت کې که چیرې ته ولاړ یې نو کښېنه او که ناست یې نو ولاړ سه. ولې؟ ځکه چې په دې وخت کې د پیري په موقعیت کې تغییر او تبدیل راځي او دی مه پرېږده چې تا ته ډېر نږدې سي، ځکه هر څومره چې دی په یوه موقعیت کې هغونه دی تا خبرتیا ته تشویقوي. صحابي چې سلیمان ابن سلط نومېدی د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په خوا کې نږدې ناست و او ډېر غوسه سو. او تاسو پوهېږئ کله چې یو څوک ډېر خواشینی سي نو بعضې شیان د هغه له خولې راوځي او ده وویل چې زه د یوې کلمې په باره کې پوهېږم چې هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ده. د پیري د ننوتو 2م حالت د ډېر ویرې حالت دی، د ډېرې او لوی ویرې حالت. په دغو حالتونو کې ته ډېر حساس یې، نو ډېره غوسه او د ډېرې ویرې حالت چې کله ته ډېر بیریږې، پیریان په دغو حالتونو کې کولی سي داخل سي. 3م یې د ډېرې بې پروایي حالت دی، کله ته هېڅ توجه نه کوې او اذکار نه وایې او ډوډۍ خورې، د باندې وځې، تشناب ته ننوځې او ننوځې خو ته بسم الله نه وایې. او 4م یې هغه حالت دی چې کله ته ډېرې غوښتنې لرې، لکه کله چې ته د یو صحنې د لیدو په حالت کې هغې ته ګورې او سترګې دې پکې شخې کړې وي او په هغې باندې ډېر تمرکز او فوکس کوې.
نو دا هغه حالتونه دي چې په وخت کې پیری انسان ته دننه کیږي او هغه تر حاکمیت لاندې راولي او ته په دې وخت کې ډیر حساس یې کله چې ته د یو غیر روا سلوک په هکله فکر کوې او دا هغه حالتونه دي چې په وخت کې پیری انسان ته دننه کیږي که په دې وخت کې ته دعا ووایې نو الله تا له څه شي ژغوري نو الله به تا له شیطانه وژغوري نو همیشه د الله جل جلاله په نامه د شیطان څخه پناه وغواړئ او د خپل رب و لوري ته رجوع وکړئ نو تاسو به همیشه بریالي یاست